معلومېدل کنه چې دلته پیښېدل. نو دغه منګه دوی سره دغه خپل د خبره تجربه شریکه کړله. یوازې دا نه چې دوی عملی اقدامونه اندا چې زمونږ خبره بیخي بابیزه وګڼله، خو په وروسته وخت کې بیا سره ملګري راټول سولو. موږ ویلې چې راځئ څنګه کولی سو خپل هیوادوالو سره یا ډاکټرانو سره چې هغه لکه په خط اول کې جنګیږي له دغه مرض یا له دغه وبا سره، څنګه کولی سو موږ مرسته وکړو. قاري صاحب محترم، موږ په حدود د 12 نفره دلته راټول سولو. موږ یوه کمیټه جوړه کړله، هر سړي د خپل وس مطابق کومکونه وکړه. نو موږ دغه پروسې ته یو څه پراختیا ورکړله. داسې نور ملګري چې هغه محصلین وو یا سوداګر وو، یعنی بعضې خلکو موږ سره له دوبۍ نه هم مرسته وکړله. ما سره دلته یو لیست پروت ده، زه به یې تاسې ته درښکاره کړم چې لیست ډېر غټ ته په واضح ټکو کې نه ښکارل کېږي. په دې کې ته یقین په خدای وکړه د ما زړه دومره درد کوي چې هغه محصل واقع خو مې تاسې ته وویلې قاري صاحب محترم. دغه لیست کې موږ سره یو هندو ورور هم کومک کړی ده، سدارت سنگھ نومیږي کنه. زر یې نه تقریبا د 12,000 افغانۍ په تقریبا په همدغومره مقدار کې موږ سره کومک کړی ده. په دې کې قاري صاحب محترم یو څو دانې محصلین دي چې په اوله ورځ زما دا زړه ډېر اریارې که. زه دا اوس هم ډېر احساساتي یم، بخښنه غواړم. ما هغه تورې وړاندې وروسته کېږي، نه پوهېږم چې څه ووایم. ولې زړه مې درد کوي. زموږ درد ده بشیر جان صاحب، ستاسې درد د موږ درد ده، دا د ټول ملت درد ده. الله دې دوی ته سخته سزا ورکړي. بشیر جان صاحب، تاسې هغه د افغان محصل کیسه چې ما ته وکوله، باور دې وشه سختې ودردولم. یو افغان چې د محصل افغان خپل 10 ین اضافه کوي، 100 ین اضافه کوي او یو فند چنده کې اچوي، او دلته دغه مفسدین راځي هغه غلا کوي. بشیر جان صاحب، تاسې مهرباني وکړئ دغه کوم شیان چې تاسې اخیستي دي که لیست مکمل نشئ ویلی، داسې اجمالي هغې که ووایئ ښه به وي، تر څو افغانانو ته معلومه شي تاسو څومره شیان اخیستي وو دوی ته. قاري صاحب محترم، زه راځم همدغه ځای ته. موږ سره اکثر ورونو چې کومک کاوه، موږ باندې یو شرط یا یو خواست یا یو هیله دغه درلودله چې وزارت سره باید دغه مرسته ونه شي. دغه موږ په خپلو لاسونو څنګه کولی سو چې د روغتونونو ته یا هغو شفاخانو ته چې هغه کورونا ته اختصاص شوي دي، موږ هغه ته څنګه کولی سو ورکړو. هغوی دغه یوه خبره په بار په موږ تکراروله چې تاسې د خدای لیاس موږ دغه روپۍ تاسې ته درکوو، که لږ دي که ډېرې دي، خو تاسې کوشش وکړئ چې دغه د کابل ادارې ته یا دغه چارواکو ته یې په لاس ورنه کړئ. او موږ سره همداسې وعده هم کړې وه. وخت چې دلته ډېرو محصلینو ما سره تقریبا په دغه لیست کې موجود دي، ته یقین په خدای وکړه 50 ینه ما ته هم راغلي دي په دغه کومک او مرسته کې. 50 ینه تقریبا د افغانۍ په معادل باندې 5,500 افغانۍ کېږي. قاري صاحب محترم، له دې به راتېر سو چې کله موږ دا پیسې ټولې کړلې، موږ چې هغه څومره کاري تجربه درلودله، دلته مو چینایانو سره دا خپل مشکلات حل کړه چې ورسره شریک کړه. وبخئ، موږ ورسره شریک کړل، ورته مو ویلې چې زموږ یو ډېر بېوزله هېواد ده، جنګ ځپلی هېواد ده. زموږ دغه چین حکومت نه خواست دا ده چې موږ ته داسې کمپنۍ راوښیي که نه چې هغوی موږ نه کمه ګټه واخلي. دا داسې حالات موږ ته خو هغه د مارکیټینګ اندازه معلومیږي چې یو ماسک عموما مخکې به چې موږ اخیسته په نورمال وخت کې په 3 پیسې به وو، کله چې موږ خریداري کوله هغه په 5 نه تختلی و. د دنیا دغه ډیمانډ، د دنیا دغه غوښتنه دومره زیاته سوې وه. خو موږ ډېر ته په تلاش وکړ تر څو هغه مخزن کارخانې هم پیدا کړلې، هغوی سره هم دا خپلې ستونزې شریکې کړې چې زموږ هېواد ډېر بېوزله ده، ډېر د اقتصاد له نګاه نه کمزوری ده. که موږ ته دغه شیان یا دغه توکي ارزانه راکوي هغه، نو الله ته معلوم ده چې موږ څومره منډه ترله کړې ده. ته یقین وکړه قاري صاحب محترم چې موږ $10,000 دغه د سا اخیستنې ماشین، مثال د خبرې په $10,000 هم پکې رانیولی ده، د $40,000 شی موږ په $10,000 هم رانیولی ده. موږ په دې کې خپل هغه پوره هڅه کړې ده. نو زه به دلته اوس تاسې ته ووایم چې موږ په دې کې څه شی اخیستی دي. ماسک چې دی یو رقم میډیکل ماسک ورته وایي چې هغه یوازې ډاکټران یې استفاده کولی شي، 10 دانې دي ماشاءالله. او په دې کې یو رقم ترمامیټر دی قاري صاحب محترم، هغه د انسان په دغه تندي یا په دغه لاس باندې لګول کېږي، دغه د طبي اندازه معلوموي چې د حرارت څومره ده. هغه موږ تقریبا 200 دانې اخیستې دي.
یو رقم ورته فیس شیلډ وایي که نه، دا د مخې یو رقم عینه غوندې ده چې ډاکټر ته هغه څه جراثیم یا هغه مکروب نه ورپرېږدي چې انتقال نه شي. هغه موږ اخیستي دي 3000 دانې قاري صاحب محترم. او ورسره عینکې چې موږ اخیستي دي هغه هم بشیر جانه دغه ریټ هم که ورسره ووایه تر څو وضاحت هم وسي او د دوی د غلا کچه معلومه سي. زه به په مجموع کې مبین وروره بیا تاسو ته وایم چې موږ په دې باندې ټول مجموعي هغه په یې نه اخیستل شوي دي. بیا معادل د ډالر کېږي، ډالر نه بیا پس دا چې افغانۍ ته اړوم نو بخښنه غواړم دلته دا د اورېدونکو وخت خیر په مختصره توګه به درته ووایم. 3000 دانې موږ د مخ هغه شیشې اخیستې دي، ورسره 2000 دانې چې دي عینکې دي، او دغه د اکسیجن ماشین چې دی دا 20 پای دی قاری صاحب محترم. دا 20 پای د اکسیجن ماشین دی چې دم په ډیر ته تلاش پس له 15 ورځې موږ په دې وتوانېدل قاری صاحب محترم چې د دې کارخانو هر کارخانه چې دغه ماشینونه جوړول هغوی سره په صلحه واډرونه پراته وو. هغوی ویلي چې موږ اروپا او امریکا ته دغه ماشین د اکسیجن تولیدو موږ سره ټیم نشته چې موږ تاسو ته دا 20 دانې درکو. نو بعد له ډیر ته په تلاشه چې موږ خپل ټول کار تجربه په کار اچولې او موږ په دې وته چې 20 دانې ماشین موږ څنګه په زحمت باندې د کارخانو نه لاس ته راوړو. موږ په دې کې د چین حکومت هم دخیل کړی او هغوی هم خدای ستا ډېر کومک موږ سره وکړ په دې باندې چې موږ دلته دغه د جرایم دغه کچه د افغانانو چې دا ډېره صفر ده. موږ هیڅ داسې غیر اخلاقي غیر انساني یا غیر تقریبا د دوی په سیاسي حساب کې موږ هیڅ هم نه دي کړي. نو ځکه موږ ته لږ هر چا ولیت هم راکوي، موږ ته خو خپل دی هغه معلومیږي. نو قاری صاحب دغه 20 دانې ماشینونه دي، دغه لباس ډاکټري چې دغه د ډاکټر جامې چې دی هغه ته پی پی ای کیټ وای. پی پی ای کیټ موږ 2010 جوړې اخیستې دي قاری صاحب محترم. دا 2010 جوړې موږ هغه اعلی شی اخیسته ده چې یقین به خدای وکړه په دې کې اروپایان هم عاجز په اخیستلو کې. موږ په دې وتوانېدلو چې 2010 دانې دغه لباس واخلو. او سره روسته دغه کیټ چې کوم دی کیټ د کورونا یو رقم کیټ د چې بغه کې د ډي ان اے له طریق نه یو د لاړې له طریقه راځي، یو د ډي ان اے د وینې له طریقه نه 15000 دانې موږ سره دا کیټ دی. نو دغه زمونږ هغه مجموع خریداري و. بیا موږ ته سفیر موږ سره اړیکه ونیوله. سفیر راته ویلې چې زه به تاسو سره یو مرسته وکم چې ستاسو دغه مالونه چې کوم دي دا به زه همداسې یعنی وړیا انتقال کما. موږ ویل سمه ده سفیر صاحب. موږ سفیر صاحب سره وکړله وخت چې کله زموږ مالونه بارګیري ته آماده سول. دلته د مومن زاده په نوم باندې یو شرکت چې هغه نه پوهېږم وزارت دفاع سره قرارداد هغه زموږ مالونه عمل ته په ورمچي کې پرېښودل، خپل مالونه وړاندې کړل. زموږ هغه پرواز چې کوم په هغه کې هغه زموږ مالونه لاړ نه. بیا هم ډېر ټپو تلاش وکړ تر دې چې موږ وزارت خارجه سره اړیکه ونیوله. بېرته هم سفیر ته ویلې چې ولې ورور که تا چېرته نه سو انتقالولی موږ کومې بلې تجارتي لارې نه موږ غوښتل دغه خپل توکي روغتیایي توکي خپل هیوادوالو ته ورسوو په داسې حالت کې چې دا اوس یو څه کنټرول کېدلی شي. په هغوی کې هم دوی هغه ورته وایي که نه وظیفوي غفلت یې وکړ. بیا هم ډېر فشار پرې راوړ. پس له 20 ورځو نه زموږ دغه توکي افغانستان ته انتقال سول. چې کله انتقال سول قاري صاحب محترم الته موږ خپلو ملګرو سره هغه د کمیټې زموږ چې څه سوداګرونه دي هغوی سره هم خبرې وکړلې چې موږ څنګه کولی سو چې دغه توکي په خپل لاس د خپلو شفخانو ته ورکړو. نو هغوی چې ډېر ته په تلاش وکړ د کابل هغه چارواکو ورته اجازه نه ورکړ. ورته دا تاسو د دې اسناد نه لرئ، تاسو د دې یعنی یو نوع ستونزې راولاړ یوازې چې دوی موږ ته ستونزې هوارې کړې وه، یوه نوعه ستونزې ولاړولې. او بله خبره دا راته ویلې چې تاسې د 1 میلیونو په اندازه باندې دا خبره ډېره ضروري ده قاري صاحب. تاسې هم واورئ او دلته چې څومره اورېدونکي دي دا دې هم واورئ. منګه د دغه مال نه دوی $1 میلیون چې ما سره رسنیز راپور هم ستا چې تاسې په دغه توکو باندې $1 میلیون راغسویل او د دې 100% تاسې باید تحویلي د تعرفې د ګمرکو کوي چې $1 میلیون تاسې
حکومت ته تحویل کوي. نو موږ په داسې وخت کې حیران بیران پاتې چې موږ $1 ملیون اوس تاسې ته د کومه کو دا تقریبا د ورځ 2-3-4 په د کابل په میدان هوایي کې دغه سامان سټاک پریوته پس له ډیر تاسو مرسته شوي توکو باندې دوی په خپل مالیه غوښته او همداسې د سې دلته قاري صاحب محترم زه د هر خبر چې کوم کنه د دې زه تاسو ته جوابګوي ما تاسو ته د افغان ملت او هغه چارواکو ته چې دوی موږ نه خواست کړو چې تاسو دې در حال کې موږ دغه توکي $1 ملیون نه خدای حاضر ده $1 ملیون نو ویل نه دا تاسو د $1 ملیون په اندازه باندې توکي استولې دي تاسو باید $1 ملیون د دې هغه وکړي ګمرکات پرې کوي نو موږ ورته چې وره موږ خدا نه شخصي وړي دي نه تجارت ته وړلو دا خو دغه د عام مظلوم دي د غریب هوادوالو ته وړي دي موږ څنګه دي تاسو ته ګمرک درکو یا څنګه دي تعرفه تحویل کو خو بعد له ډیرو جنجالونو بعد له ډیرو غنه چې هغه کې موږ یو څه دغه څه ورته وای ټولنیزو رسنیو نه یو څه کومک واخیستل یو څه تبلیغات هم وکړه چې موږ دغه توکي کومک کړی دی او حکومت هم بیا وروسته پوه شو چې دا خلک موږ پسې غږ پورته کوي بیا خپل غږ یو څه قراره کړه موږ ته اجازه راکړله تر څو موږ دغه توکي د وطاقه تجارت ته یو سو او د وطاقه تجارت نه موږ نه خپل ډاکټر فیروز الدین فیروز دغه توکي تسلیم کړی دي او موږ ته ویلي دي چې موږ به دغه توکي چې هر چیرته ول کول تاسو ته به موږ مستند اسناد درکو تاسو کولای شئ خپل چک کړئ در حال کې چې مانن خبرې وکړلې بیګا مې قاری صاحب تاسو سره خبرې وکړلې ته یقین په خدای وکړه بیګا مې ټول شپه والله کا خوب کړای نو چې کله مینن معلومات وکړل وغویل چې هیڅ کوم حاضر نه دي چې ازمنګ دي توکو موږ ته معلومات راکړي چې کوم خوان راغلی او چیرته لاړل نو قاری صاحب دغه هغه پروسه وا یعنی هغه خبرې وي چې ما غوښتلې تاسو ته د هوادوالو ته وړاندې کما ته یقین په خدای وکړه زمونږ دغه ملګری ډیر مایوسه کړی دي دا زمونږ اولنۍ او اخرنۍ کومک نه ده مونږ به ان شاء الله پر راتلونکي کې هم د هوادوالو سره کومک او هغومره چې زمونږ په وس او پتوان باندې پوروي زه لاول مسلمانې ما بیا افغانې ما زه په خپل وطن زه په خپل هوادوال باندې زړه مې ډیر دردېږي قاری صاحب نو وخت کې چې زه یو دومره یو ابتکار وکم یو څو روپۍ راټولې کم تر څو زه د هوادوالو ته مرسته وکم هغه په داسې لارو چارو مصرف سي زاینده کې چاته څنګه مخ ولرم چې ورته مته 15 روپۍ راکړه چې تاسو ما مظلوم هوادوال مجبوره ده اړین ده هغه ضرورت ورته لري الله اکبر بشیر جان استاد غږ د کابل رسنیو انعکاس ولې ورنکړ دا خیانت چې د حکومت له خوا نه شوی رسنیو دې ته ولې انعکاس نه ورکړی رسنۍ خو تاسو ته خپل معلومه دي رسنۍ زمونږ غږ چیرته اوري دغه یو ستونزه نه ده له دې نه ډېرې غټې ستونزې راپېښې د مخې ته سوي دي هغوی موږ ته دومره خاص توجه نه راکوي او نه موږ بشیر جان صاحب الله دې ستاسو دا صدقه قبول کړي الله دې تاسو ته اجر درکړي تاسو اجر شوی د بیګام تاسو ته ما ډاډ درکړو چې تاسو ته اجر درکړل شوی د طبعا سړی زړه په دې دردېږي چې سړی زړه څه غواړي په کوم ځای کې غواړي هغه ځای کې هغه شی مصرف نشي دا هم طبیعي خبره ده سړی ته ډېر درد ورکوي ما ته درد را رسېدلی ده په داسې حال کې چې د ما د جیب نه مصرف هم نه ده شوی دا چې ستا د جیب نه مصرف شوی دا ستا په څېر د نورو افغانانو د جیب نه مصرف شوی دا او بې ځایه مصرف شوی دی د غلو او مفسدینو جیبونو ته تللی دي طبعا ته به دردېدلی طبعا ته به ځورېدلی او تا سره په درد او د زور کې موږ شریک یو اسلامي امارت د حساب سیستم ډیر شفاف ده یعنی اسلامي امارت په صف کې څوک غلا او خیانت نشي کولای پیسې نشه پټولای بشیر جان صاحب دا خبره کړل پکارم نه تا تم فکر کوم ما بیګام ویل ما ته په د اختر کې زینو ورونو ما ته پیسې را لګلې چې زه غریب کورنۍ ته هغه تقسیم کوم زینو بیچاره کورنۍ ته ورکم زینې د یتیمانو پیسې وي زینې د کونډو پیسې وي زه الله سره قسم درته خورم ګوره د ازما لایف ډیر خلک دلته ګوري هغه خلک هم ګوري چې چاته ما د مرسته رسولې ده ما هغوی ته دا پیسې رسولې دي ګوره زه د ځان صفت نه کوم صرف تاسو ته یو مثال وایم ما هغه سامان چې دوی ته ما اخیستی دا د روژې د
لپاره د اختر لپاره چې کوم سامان ما دوی ته اخیستی ده الله قسم ما خپل کور ته سامان نه ده پکې اخیستی دا په دې خاطر نه وایم چې زه د ځان صفت کوم خو زه خپله هم محتاج وم ما خپل هم ضرورت و ولې هغه خلک چې هغه ما لیدل هغه د ما نه زیات اړمن و هغه د ما نه زیات محتاج و هغه د ما نه زیات ضرورت والا خلک و نو باید د دغه خلکو د دغه افغانانو د امنستي دا کومکونه په شفاف ډول ورسول شي او د تاسو نه غوښتنه ده چې د اسلامي امارت د اړوند کمیسیونونو سره تاسو په رابطه کې شئ د اسلامي امارت په مفتوحه سیمو کې امداد طبي وسایل دي چې د ډاکټرانو لپاره تقسیمیږي د اسلامي امارت د حسابدهي سیستم ډیر شفاف ده هلته څوک د 1 روپۍ خیانت د 1 روپۍ غدر د 1 روپۍ دوکه څوک نشي کولی زه تاسو ته بیا هم ډاډ درکوم اطمینان درکوم چې هیڅ کله به هم داسې حالت سره تاسو بیا نه مخ کیږي که چېرته تاسو د اسلامي امارت د ځایي مسؤلینو سره په رابطه کې شئ او د موږ څه دا چې دغه وینټیلیټرونه چې قاچاق شوي دي د دې هم باید هڅه وشي او موږ به هڅه کوو چې دغه وینټیلیټرونه دا ترلاسه شي او دا د اسلامي امارت سیاسي مشران سیاسي دفتر باید غوښتنه وکوي د پاکستان د هیواد نه چې دغه وینټیلیټرونه چې دي دا په قاچاقي ډول هلته وړل شوي دي دا باید دوی موږ ته واپس کړي او د موږ ولس ته ورکړل شي د موږ ډاکټرانو ته د موږ طبي پرسونل ته واپس ورکړل شي او دغه شیان چې چا غلا کړي دي چا هیپومیل کړي دي هغوی ته باید سزا ورکړل شي او انشاءالله چې هغوی ته به سزا ورکړل شي زما قاری صاحب دغه ما ملګرو سره نن تاسو سره خبرې مو کړلې زمنګ ملګرو په ټولو کې مشوره داسې وکړله چې موږ تاسو نه یو هیله وکړو یو غوښتنه ولرو هغه دا چې تاسو د روغتیا کمیسیون او تاسو د سیاسي دفتر چې دا نو کچیر د تاسو پاکستانی چارواکو سره په دې باندې خبرې وکړي او غوي سره طبعا تاسو یو خپل هغه کې دوه هیوادونه چې او د قانوني له حساب یو یو چیرته اخلاقیږي هغه ارتباط اړیکه خامخا موجوده ده بالکل نو دغه یو هماهنګي کتا سي چیرته د پاکستانی چارواکو سره وکي او دغه ماشينونه بیرته راوګرځيږي دلته دا اوس به کورونا اوج ته رسیدلې دا او زه تاسو یقین به خدای وکي لډیره ډاره فیسبوک ته نه وزمنه اول پوسټ دویم پوسټ د جنازې وي زمونږ داسې مشران دي کورونا یوړل ته یقین به خدای وکړي چې دوی 40 یا 25 یا 30 کال د افغانستان لپاره زحمت وستلای دا نو هغه زمونږ مشران دي او تاسو ته موازی معلومه ده چې د انسان عمر ل شپېتونه پورته سي په غبانې کورونا ډیره بد اغیزه کوي دغه کچیرته دغه طبي وسایل ورته موجود نه وي هغه یعنی دغه مرګ تقریبا حتمی ده او نور خو د مرګ د الله په لاس کې خو هغه زمونږ د بندګۍ له حساب د ډاکټرۍ له حساب دغه ماشينونه ډیره د افغانستان ورته اړتیا لري تاسو د ټول د امارت لغړو نه مې هیله ممدغه ده کچیرته تاسو د پاکستانی چارواکو سره د خبره شریکه کوي او وکولای شي دغه ماشين تاسو موضوع ما مشرانو سره شریکه کړی دا ان شاء الله تاسو غږ مې رسولای دی ان شاء الله په دې اړه به د سیاسي دفتر مشران انتهایی هڅه وکوي ان شاء الله چې دغه شیان د دوی نه ترلاسه کړل شي او خپل د ممتاز هیواد ته راوګرځول شي او د ممتاز طبي پرسونل ته ورکړل شي ګوره ممتاز ولې د ممتاز ډېر ډاکټران هم د قرباني ورکړه الله د دوی شهادتونه قبول کړي دوی شهیدان دي نو هغه شهیدان شول په د مریضانو د لپاره د نور افغانانو د لپاره قرباني ورکړه ممتاز په ډیرو ځایونو کې د هسپتالونو ممتاز او چې هغه د طبي وسایلو سره د کمیسیون لاسو کې چیرته د طبي وسایل ورته موجود نه وي هغه یعنی دغه مرګ تقریبا حتمی د چارواکو هیپومیل کړی دي بشیر جان صاحب تاسو به نور کارونه هم لرئ موږ تاسو ته اجازه درکو چې په لایف کې را سره پاتې کیږئ هم او کزای هم بین صاحب او انجینر صاحب تاسو سره لرئ قاری صاحب محترم صرف د بشیر جان د دې عمل د ستایلو لپاره کوم سره پاتې رستۍ برخه کې غواړم چې د افغانانو ته د درد شریک کما او د کوم
درد لیدلی دا دی دې نه خفه کېږي ټول افغانان له تا سره دي دلته په کمنټونو کې ته وګورې د موږ لیدونکي د لایف لیدونکي د ټولو تلویزیوني رسنیو نه الحمدلله په همدغه زیات ده چې موږ حقایق وړاندې کوو د مخالف نظر اخلو که موافق دغسې تا غوندې دردمن افغانان چې احساساتو سره یې لوبې سوي دي هغه مجرمین موږ په هره برخه کې د کابل مزدور ادارې همدغسې ظلم کړی همدغسې وحشت یې کړی دغسې رسنیو د تا غږ نه ده اخیستی په رسنیو باندې غږ کوم چې د تا غږ واخلي دغه ته انعکاس ورکړي په دغه باندې دغه چارواکو نه پرده پورته شي چې د آینده لپاره دغسې افغانان لوټ نه سي د مرستو پیسې دلته به تاسو لیدلي 4.5 کیلو غنم د شرم خبره ده دغه ډوډۍ چې دوی ورکولې د اوسنۍ احصایې له مخې هره ډوډۍ په 110 افغانۍ افغانانو ته حساب شوی در حال چې هغه د 100 روپو د 100 افغانیو ډوډۍ و د دوی د غبن د چور د تالان له وجې دا شمیره 110 افغانیو ته د یوې وچې ډوډۍ تللی ده دغه 4.5 کیلو غنم نه پوهېږم چې دا سره زرو دا سپین زرو دا څه شی دغه خیانت چې له مریضانو سره کېږي په هر بخش کې دوی افغانان لوټ کړل دا چې اوس د کرونا وبا راغلی افغانان لاس او ګریوان دي له مرګ سره دوی په دغسې حالت کې د افغانانو کنده سوي پیسې غلا کوي د افغانانو د هغه پیسې چې دوی پکې له کار او له روزګاره په پردي ملکو کې مسافران خپله مزدوري کوي خپله خوله پاسې مسافري بچي پرېښې یو 15 روپۍ د دې په خاطر ټولوي چې تر څو د یو افغان ژوند وژغوري د دغه وروسته پاتې هېوادوالو ژوند وژغوري هغه پیسې هغه بودیجه هغه مصارف هم غلا کېږي بالکل واقعیت مبین سے بلا تاسو ته اجر درکړي